د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلی و آیا ته بوتان په خدای سره نیسي زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید ویل دا زما رب دی خو کله چې هغه پریوته نو ویل په پریوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویل دا دی زما رب خو کله چې هغه هم پریوتله نو ویل که زما رب ماته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای بیا چې کله لمر روښانه ولید نو ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی خو کله چې هغه هم پریوت نو ابراهیم آواز وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک ګڼئ ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي او زه هیڅکله له شرک کوونکو څخه نه یم د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړه نو هغه قوم ته وویل آیا تاسې د الله په کار کې له ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ماته سمه لاره راښودلې ده او زه ستاسې له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کیدی شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسې فکرمند کیږئ نه یعنی پند نه اخلئ او زه ستاسې له انګیرلو خدایانو څخه ولې ویریږم چې کله تاسې له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډینې وړ ده راوښیي که تاسې څه علم لرئ په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په ظلم نه دی ملوث کړی دا و زمونږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی